وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ په مخکې کې الله پاک جل جلاله فرمایل چې بس بعض خلک د ظلماتو تابع شوي او بعض د نور تابع شوي دي. په دې کې هم الله فرمایي چې بعض انسانان د الله پاک د نعمتو شکر گزاري کوي، نو موږ به هغوی دپاره نعمتونه ورزیات کو، او بعض بندگان ناشکرۍ کوي، هغوی ته به عذاب ورزیات شي. الله فرمایي اعلان کوي چې کچېرې تاسو د الله پاک شکر ادا کړ لازیدنکم، او که تاسو ناشکری وکړه نو زما عذاب زیات. شکر څه معنی؟ موسی علیہ السلام عرض ته یا الله که زه شپه ورځ تا ته په سجده باندې پریوځم خو د ستا د نعمتو شکر خو ادا کولی نشم. الله فرمایي چې همدغه ادا کول دي چې ځان عاجزه ګڼې د شکرانې نه، دا هم یو قسم ادا کول د شکر دی. نو چې هر کله بنده د الله پاک جل جلاله د نعمت شکر ادا کوي، دا د الله وعده ده لازیدنکم، تاسو په دا نعمت کې به زیاتوالی راشي، په دا نعمت کې به یو برکت تاسو ته نازل شي. او که تاسو خامخا ناشکري وکړه نو زما عذاب ډیر سخت او د دغه عذاب انتظار بیا تاسو وباسئ. حضرت موسی علیہ السلام د قوم ته چې او قومه که تاسو او مخ د ځمکې باندې ټول انسانان کافران شي کنه، الله پاک عبادت کې د الله په علم کې هیڅ کوم نقصان راوستای نشي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم لو ان اهل الارض فدا ټول سرزمین باندې خلق اجتمعوا على اتقى قلب، دا ټول یو ځای شي په یو تقوادار زړه باندې، ټول تقوادار شي، دا الله په خدایي کې زیاتای نشي راتلی. او که دا ټول را یو ځای شي على افجر قلب په یو فاجر زړه باندې، د الله په دربار کې د الله په علم کې کوم نقصان نشي راتلی. الله د تاسو عبادت نه بے پروا ده. الله محمود ذات پس د تعذیب الکل نه هم لکه الله په خپل مخلوق کې تصرف کولی شي، لکه مالک چې خپل ملکیت کې تصرف کوي حیث یشاء. آیا تاسو ته د مخکنی خلکو قصې راغلي نه دي؟ یو ځل خو تاسو د قوم د نوح علیه السلام پاڼه هم راواړوئ، تاسو خو د عادیانو د قوم د هود علیه السلام پاڼه هم راواړوئ، تاسو خو یو ځل انجام د صالح علیه السلام د قوم چې سمودیان دي هم وګورئ، او وروسته د دوی نه چې څومره خلک دي لا یعلمهم الا الله، په دوی باندې بغیر د الله نه څوک خبر نه دي. له همدې وجې د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه هغه به کریه تنصیب ابن د به نسب ذکر کول ترتیب وار سره دا بد ګڼل، وجه که په دې منځ کې به ډېر قرنونه لا یعلمهم الا الله چې په دې باندې صرف الله پاک خبردار وي. پیغمبران به راغلل، دې خلکو ته به بیان وکړ، دې خلکو به څه وکړل؟ فردوا ایدیهم فی افواههم. د دې جملې معنی وي یو معنا دا د فردو د عوام خلکو با امتیانو با د خپل لاسونه وګرځول فی افواههم په خپل خلو کې، یعنی پیغمبر ته داسې ویلې خلو باندې کا مونږ ته غږی توحید راخې. فردوا ایدیهم فی افواههم لیسکتوا الانبیاء، چې پیغمبران چوپ کی، لیسکتوا الانبیاء. دویم فردوا ایدیهم، دوی واپس کړل خپل لاسونه فی افواههم په خلو د پیغمبرانو کې، د خپل لاسونه د پیغمبرانو په خله کې داسې ونیول مرغه کو مرغه د پیغمبرانو خله باندې کړی. یا فردو دوی واپس کړل ایدیهم هغه نعمتونه چې الله دوی ته ورکړیو فی افواههم په خلو د پیغمبرانو کې، ولې که دوی ایمان راوړی وی خدا الله نعمتونه راتلل، دوی خپل ایدی او خپل نعمتونه د پیغمبرانو په خله کې وچ کړل. پیغمبرانو به ورته ویل ایا د الله بارکه تاسو شک منئ؟ الله خو تاسو توحید ته غواړي، عبادت ته مو غواړي، مغفرت ته مو غواړي. نو دی به څه ویل چې تاسو هم مونږ ته بشر یئ، تاسو دا اراده لرئ چې مونږ د خپل عبادتونو څخه منع کړئ. دی ورته ویل رسولانو او اختیا هم مونږ کله ویل چې مونږ بشر نه یو، تاسو هم د بشر یو، لیکن الله بچا احسان کوي، هغه ته فضیلت د نبوت ور کوي. نور زمون په واس کې دا نشته چې موږ تاسو ته معجزې راوړو، صرف په الله باندې ځان سپارو. ولې به موږ په الله ځان نه سپارو؟ حال دا الله موږ ته لاره ښودلې ده.
او مونږ بخامخه صبر کوو په هغه ضرر چې تاسو یې مونږ ته رسوئ په الله باندې ځان سپاري توکل کوونکي خلک حفاظت الامور الی الله چې خپل ټول واک او اختیار الله ته سپاري دې ته توکل وایي الله فرمای و اذ یاتها وقت تاذن چې اعلان وکړه ربکم رب دې تاسو د دې خبره لئن شکرتم لازیدنکم چې تاسو شکر ادا کو لازیدنکم نو خامخا بیقینا تاسو لرم زیاتوم په نعمو کې ولئن کفرتم که تاسو ناشکری وکړو خلکو ان عذابی لشدید یقینا زما عذاب یا سخت ده وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ان تکفروا که تاسو کافران شئ انتم تاسو ومن فی الارض عاکسان چې مخدز مکه باندې دي جميعا ټول فإن الله بشك الله فاق لغني الله بے پروا ذات حمید محمود ذات الم یاتکم تاسو تراغلینو نبأ الذین قصاده خلقو من قبلکم تمخکل تاسو نو قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد او عادیان وثمود او ثمودیان والذین کسان من بعد چورستل دوینو لا يعلمهم ندی خبر پدی بلو باندې الا الله مگر الله پاکو د هغه په تفصیل باندې الله خبردار جاءتهم راغی دوی ته راتګو کو دوی ته رسولهم د دوی پیغمبرانو بالبينات فواضح معجزات سرا فردوا دوی وګرځولو ايدي خپل لاسونه فی افواههم پخلود خپلو کې یا پخلود پیغمبرانو کې دی وی پخلو کې خبره وچکړي وقالو دی اوله انا کفرنا بما ارسلتم من کافرانی په سچتا سورا لګل شبیه و انا مونږ لفی شک مما مونږ خامها په شک یو د هغه تدعوننا چې تاسو مونږ بولې الیه د تموری بکلک شک منیو قالت رسولهم او د رسولانو افی الله شک ایاد الله په قدرت کې شک کوي فاطر السماوات چې خالق د اسمانو دا والارض د زمکه دا يدعوکم تاسو بولی ليغفر لكم چې بخنو کې تاسو تمن ذنوبکم د گناهو د تاسو نه د گناهو د تاسو نه بخنو یا بد امن زائده شي ولې کافر چې مسلمان شي بیا الله ټول گناهونه معاف کوي او کدا په شان د مسلمان شي نبی امین تبعیض ده الله پاک د مسلمان بعض گناهونه معاف کوي ولیو حقوق العباد دي یو حقوق الله دي الله حقوق العباد نه معاف کوي حقوق الله به معاف کوي وای بیا بنا پدی باندې من تبعیض شوا ويؤخركم تاسبا ورستکی الى اجل مسمى کنټه معلومه فوره نقالو دی اوله ان انتم نیتاسو الا مگرم بشرن مثلنا مونږ بشریه تريدون تاسو اراده لري زمون د گمراه کولو ان تصدونا تاسو مونږ باندې اما ده غدینا کان چو یعبدو آباؤنا عبادت کو زمون پلارانو فاتونا مونږ تراته کو کوي په خبره باندې بسلطان مبین یو ښکارا دلیل باندې یو ښکارا دلیل په خبره راوړي قالت اوله رسولهم له دوی ته رسولانو د دوی ان نحنو او اختیام داسدا نیو مونږه الا مگرم بشر مثلکم تاسو د بشریو ولکن الله لیکن الله فاکی یمنو الله احسان کوي علامن په هغه چا باندې یشاو چې اراده وشي من عباده د خپل بندگانو نه وما كان لنا ندی مناسب مونږ دی پارا ان اتیکم چې مونږ راتک کو تاسو ته بسلطان فکم حجت او دلیل باندې الا باذن الله مگر په اذن دی الله پاک جل جلاله وعلى الله صرف الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون ځان وسپاری مسلمانان خلقو وما لنا سدی مونږ لرا الله نتوکل چې موږ بازان نسپارو علی الله په الله تعالی باندې او حال دادا وقد هدانا سبولنا الله را خود دې موږ ته موږ لاره د هدایت ولنصبرن او خامخا یقینا موږ صبر کوو علامه په هغه سباندې اذیتمونا چې تاسو موږ ته ضرر رسوله وعلى الله صرف الله تعالی باندې
فلیتوکل ځان دې وسپاري المتوکلون اعتماد لرونکي چې په الله باندې پوره اعتماد لرونکي مسلمانان دي ټول خپل کارونه الله تعالی ته وسپاري. متوکل دا معنا چې خپل ټول کارونه کفروا لرسلهم. دا فس آیت وما لنا الله نتوکل علی الله دا چې کله د شپې سملې وزلې اوایي سره اخر کې اللهم صل اوایي نو ان شاء الله الله به د منګسو نه هم حفاظت وکوي د ورغونه به هم الله تاسو وساتي نور به هم الله تاسو حفاظت کوي. وقال الذين كفروا ومخکرو کو کې الله پاک د دې خلکو نه شکایت وکاو امدا سي پدارو کو کې هم بیان د شکایت د دې خلکو ده. کافرانو او ویلي خپل رسولانو چې مونږ به تاسو خامخا د خپل ځمکه نه وباسو یا به تاسو زمونږ په دین کې داخليږئ. الله پیغمبران ته فرمایل پیغمبره خپکهګه ما ډېر زر دا مونږ به دا کفار هلاک کو ختم به کو. دوی طلب د فتح وکړه. الله فرمایي هر جبار ظالم چې هغه په خلکو ځان پورته غړي عنید هر منکر دی الله پاک جل جلاله نا امید ده لده فتح ده هر ظالم سره او عنید زد کون کوي د حق نه انکار کون کوي ورستلدین به جهنم وي او د تبوبو ورکړی شي صدید زیړې ترخې اوبا د ګرمي اوبا دای به داغې نه غړپ کوي خو تیروي به نشي. هر ساعت به مرګ وي هر ساعت به اسباب د مرګ وي لیکن الله به مړ کوي نه دغه بیا خو راحت پیدا کوي. ورستلدین خو لالوی عذاب د جهنم را روان ده. اوس کافران چې په دنیا کې عمل کوي د عمل مثال څنګه ده ولکه یو سړی چې تیرا راجمه کی یو څو او بیا پدی باندې تکلیف زحمت تیر کی ناسا په تیز باد پیراشي دایره لزان سره مکمل یوسی د ازمکه خړه پړه پری دي. همداسې کافر هم دا اراده لري چې زما عمل به ما ته فائدہ رسي خو په هغه باندې د کفر باد راغی مکمل دایره یوړه د کفر عمل ځان سره ختم کا د پورز د قیامت کې به د عمل د کافر ته هیڅ یو فائدہ هم نشي رسوله. تنه ګوره الله پاک اسمانه او زمکه پیدا کړی دي کله تاسو الله اراده وشوا تاسو بټول لري کې الله بنوي مخلوق په مخ د زمکه باندې راولي دا خو څنګه خبره نه ده. اوس ورځ د قیامت کې با دا ټول خلک راښکاره شي. اوس به ضعیفان خلک بوت پاکان خلک دا واړه کافران سړي دی به مشران ته وایي مشرانو چې په دنیا کې مونږ د تاسو بوت پاکانو په دنیا کې مونږ د تاسو ایجنټانو په دنیا کې مونږ د تاسو باډي ګاټانو اوس همونږ د الله د عذاب نه خلاص کوي کنه تاسو خو ویل چې نشته هیڅ خبره نشته غم مکوئ. مشران به ورته وایي چې یاره که مونږ ته الله هدایت کوي تاسو د بام شوی وی مونږه ګمراه او تاسو هم ګمراه دی به وایي چې راځئ نو وژاړو. په دې جهنم کې با دا رقم وزاړي خالی 500 کاله د دې د مخونو نه بعد اسې لختي د وینو رواني وي. دا غیر بعد با وایي چې راځي د زړه خو پیدا و نه رسوله. مسلمانانو چې دنیا کې نعمت حاصلولو صبر به کولو مونږ تاسو به هم صبر وکړو خدای به باندې کې په دې عذاب کې 500 کاله به دا خلک صبر وکي خدا صبر به هم دې خلکو ته پیدا و نه رسوي. ندی به اوای سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص موږ دې پر اخلاص نشته. په دې ورځ باندې با شیطان راشي مخکې د هغې نه به یو منبر د رسول الله دی پاره کې خودلی شي ښایسته بوی بیځي خلکو ته بیان کوي. دا کفار براشه شیطان ته چې زمونږه مشره خو تم راشه څه بیان خو خلکو ته وکړه تسلی خو ورکړه که نه
یو منبر به د اور نه جوړ شي که انتن ریح ډیر بدبوئی بوی بدلی. شیطان به وایي چې خلکو الله هم د سره وعده کړی و، ما هم د سره وعده کړی و، خو دی الله وعده رښتونې ده او زمونږ وعده دا دروغ ده. پرسته براشي درته په ورځ د قیامت کې به کفار आवाज کوي ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا الله مونږ پسترګو باندې عذابونه ولیدل، په غوږو مو واوریدل، دنیا ته ولېږه مونږه چې بیا نیک عمل وکړو. الله فرمایي ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها. دی بیا आवाज کوي ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتك ونتبع الرسل. یا الله مونږ دنیا ته ولېږه د ستا دعوت توحید به منو، د پیغمبرانو خبره به منو. الله فرمایي اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال. تاسو په دنیا کې قسمونه کول چې زمونږ دا شی تاریخي شی ده، دا زوال نه لري. سلورم आवाज به وکړي ربنا اخرجنا نعمل غیر الذي كنا نعمل. یا الله مونږ دنیا ته وباسه چې بیا مونږ هغه عمل ونکړو چې مخکې مو کوله. الله جواب فرمایي ایا ما تاسو ته عمر درنک او تاسو ته يرون کې درغلی نو چې پیغمبر دا بیا بغلیش. بیا به دی وای خدایا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالین. په مونږ باندې بدبختی اثر کړی دا، مونږ گمراه خلک یو. الله فرمای اخسئوا فيها ولا تكلمون. چا شي په دې جهنم کې ما سره خبرې مکوئ، بس دې خبرې باندې شي. اوس به کو پارسو کې ایسم دا دنیا کې الله تعالی بیان کوي چې دا دنیا کې د ځان سره نیک عمل تیار کا. خو نن یوازې مسلمان دا الله دشمن دی جوړ شو، دا الله د مخلوق دشمن دی جوړ شو، دا الله د دوستانو دشمن دی جوړ شو، د خپل اسلام، د خپل قرآن، د خپل وطن، د خپل خاور دشمن دی جوړ شو. وې ګلان می چوخوي ازغو بسګي لکړم خپلو چې رسوا کړم لپردو بسګي لکړم. نن د خپل عمل، نن د خپل مسلمان، د خپل مسلمان نه چې مسلمان پتنګ ده لپردیو نه، د کفارو نه، د يهودو نه، د نصاراو نه خو بيخي ګلان کو. الله فرمای وقال الذين كفروا لرسلهم او لکافرانو خپل پیغمبرانو دی پارا لنخرجنکم خامخم تاسو باسو من ارضنا زمون د زمکنا او لتعودن فی ملتنا یا بتسارا ګرځي زمون په دین کې. فاوحى الیهم ربهم نو وحی وکړه دوی طرف د دوی په دې خبره لنهلكن الظالمین من بخامخ ظالمان هلاکو. اولا نسکننکم او خامخا بتاسو سو الارض پدمکه کې من بعدهم رسل دوینا ذالک دا لمن خاف مقامی چې یریږي د درې دون زما په حضور کې وخاف وعید او د یریږي ز عذاب زمانہ. واستفتحوا دوی طلب د فتح او نصرت وکړو وخاب نومید شو کل جبار عنید هر ظالم عنید انکار کوونکی د حقنا نمنونکی د حقنا من ورائه مخیط جهنم و دوزخ ده ویسقا ورچ خلقیگی بدی کافر تا مما ان صدید اغا ابو زیڑی ترخی ابو دی دیری گرمی ابو دی یتجرعه دی و مجبور شی پا غلب غلب بیخلی تکی د گرم والی د وجنا خولا کادو یسیغه قریب نه چې دا ابو تیری شي لدنا وياتيه الموت راضي بر سختي د مرګ من کل مکان د هر طرفنا
وما هو بمیت لیکن دی به مړ کېدونکی نه وي. اسباب د مرګ به ټول موجود وي ولیکن دی مړ شي بیا به استراحت حاصل کی. ومن ورائه ورسته له دې نه یا مخې ته له دې نه عذاب غلیظ ډېر سخت عذاب د جهنم را روان ده. هیڅ پکاوی په دې عذاب کې او کمی په دې عذاب کې خو نشته. مثل الجنة التي مثال د هغه جنت مثل الذين كفروا مثال د هغه کسانو چې کفر یې کړی بربهم په خپل رب باندې اعمالهم د دوی عملونه کرماد په شان د یارې ده اشتدت به الريح چې سخت شي په دې باندې باد لکه هغه یراوي او په دا یرې باندې باد راشي او مکمل د غیره لجان سره یوسي. نو حاصل خلاصه کوي چې رأس المال هم یوړلو. مثل الذين مثال دی او کسانو کفرو چې دی کافران دي بربهم په خپل رب باندې اعمالهم د دوی عملونه کرماد لکیرا نشتدت به الريح چې سخت شي په دې باندې باد فی یوم عاصف فور السخت کې تیز کې لا يقدرون قدرت نلري مما په تحصیل دی غشي باندې کسبوت دی عمل کړي علی شیء بکم سبانده ذالک دا هو الضلال البعید دا گمراهی لري د حقنا. الم ترى تنګوري پیغمبره ان الله بشک الله تعالی خلق السماوات الله پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمکه بالحق یشاء کدی الله پاک اراده وشي یذهبکم الله با تاسو لري کی وياتي بخلق جديد الله تعالی براولی نوې تازه مخلوق فلا يضر عليه وما ذلك ندلرك ولد تاسو او ندی راوستل د نورو کسانو علی الله په الله تعالی باندې به عزیزن ګران خبره نه ده. فلا يضر عليه ذهاب اعمالكم كما لا يعز عليه خلق جميع الخلائق وبرزوا لله جميعا وبدا ټول خلق د الله په حضور کې حاضر شي وبرزوا مخامخ بشي ښکارا بشي د الله دی پر جميعا ټول یو ځای. فقال الضعفاء اصبعوا وعلى كافران للذين استكبروا ابو کسان د چلوي کافرانو تکبر د ایمان نه کړي وو انا كنا لكم تبعا من خود تاسو تابع دارانو په دنیا کې فهل انتم آیا تاسو یې مغنون عنا د فکون کې د مونږ من عذاب الله د عذاب د الله نه من شین د کوم سلام. نقالو دی به اوای لو هدانا الله کالا مونږ ته هدایت کړي وې لهدینا کوم مونږ به تاسو ته هم هدایت کړي وې سواء علینا برابر د مونږ باندې اجزعنا کومګه چې پر یاد کو ام صبرنا کومګه صبر کو مالنا من محیص نشته مونږ د پر زائد محرب زائد تخته او زائد